السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خویندورونو حقیقت تریخ وي. زما دا ویډیو واورئ داسې بې طرفه فکر ور باندې وکئ. موږ منافقین یو، موږ بې ایمانه یو، موږ بې غیرت او بې ننګه یو، موږ پردي پاله یو او دا ځکه چې موږ ناپوهه یو. ناپوهي غم دی په هر چا کې، په هر کورنۍ کې، په هر قام کې، په هر ملت کې، په هر هیواد کې چې ناپوهان وي هلته به غم وي، هلته به وراني وي، هلته به ولږه وي، هلته به رور وژل وي. نن چې په موږ کې دي، زموږ په خاوره دي، تاسو واقعیت اورئ. هغه کارونه وشول چې په اسرائیلو کې نه دي شوي، په بودیستو کې نه دي شوي، په دهرانو کې نه دي شوي. پلار زوی وواژه، مسي نیکه وواژه، رور خور ووژله، زوی مور ووژله او تره زوی خو دشمن دی. که تاسو ښه ورځ ولیدله، قبر خو مو به پیدا نه کوي، خو بیا وایي چې هغه سړي باندې د لعنت وي. نن زه په 95% پښتانه ګورم چې تره زوی ته تربور وایي، هلاک شي. تره زوی رور دی، هډوکی دی، وینه ده، خو ناپوهي غم دی. ما مخکې وویل چې موږ منافقین یو، درواغجن یو، بې ایمانه یو، پردي پاله یو. نن په شرط سره تاسې اعلان وکئ چې په فلسطین کې د مسلمانانو د ژوند دپاره پرلت دی، یا په کشمیر کې د مسلمانانو د ژغورلو دپاره لاریون دی، پرلت دی، مظاهره ده. په شرط سره به تاسو یو مولا په مدرسې کې ونه ګورئ، یو طالب به پاتې نشي، یو مسلمان به پاتې نشي، یو پیر مرید تبلیغي به پاتې نشي. ټول به په سرکونو به ځای نه وي. که په هر ښار کې تاسو دا اعلان وکئ، ټول به په مخ راوځي. خو که چېرته دا اعلان وشي چې ستا په کور کې ستا رور وژل کېږي، ستا تره زوی وژل کېږي، ستا قام قبیل وژل کېږي، ستا جومات مدرسه ښوونځی ورانېږي، ستا حجره ستا بازار ورانېږي، ستا سړکونه او پلونه ورانېږي، ستا په کور کې غم جوړوي لکه 55 کاله چې جوړ کړی دی، بلکې 50 کاله. نو بیا به په دوربین کې نه مولا وګوري، نه به طالب وګوري، نه به سپین ږیری وګوري، ها د ګوتو په شمېر. دا ځکه چې موږ منافقین یو. دا به موږ لیدلی وي. د یو جومات دپاره زما نه پیرېږي، بچه بچه کټ مرېږه، را مندر نی بنېږه. په سرکونو ځای نه و. نیم ساعت ما منډه وهلې وه، تر اخره زه ونه رسېدم. په نوم طالب جوماتونه د ماسپین منځونه قضا شوي وو، د مازدیګر منځونه قضا شوي وو، دومره جلوسونه وو. لیکن د مسلمان رور د امن دپاره، د یووالي دپاره، د خپل کور د آبادۍ دپاره، دا ځکه چې موږ قام نه یو، موږ ملت نه یو، موږ درواغجن یو، د امت چغې وو. یو څوک چې د خپل مور زوی نشي، یو څوک چې د خپل پلار زوی نشي، یو څوک چې د خپل رور نشي، یو څوک چې د خپل تره زوی نشي، یو څوک چې د خپل قام وګړی نشي، یو څوک چې د خپل ملت غړی نشي، یو څوک چې د خپل خاورې، د خپل جومات، د خپلې مدرسې خیرخوا نشي او سر په ورنګه، هغه به د بل چا شي. مزانونه تیر باسئ، نړۍ تیر باسئ، نړۍ در پورې خاندي. تاسې باور کوئ کفار موږ ته پیغور راکوي. الله مخاد و آباد لره. السلام علیکم ورحمت الله.